یا د پروژې د خوراک نړیوال پروګرام په عملي تمویل د افغان پرمختیایي مؤسسې په تخنیکي ملتیا د شپږو میاشتو په اوږدو کې د خوست، علیشیرو او تریزی ولسوالۍ اړوند قدامو او سودکو سیمو کې پلي شوې چې مجموعي ارزښت یې 40 میلیونه افغانۍ کیږي. نو صرف په علیشیرو ولسوالۍ کې 1548 کسان مصروف و د شپږو میاشتو لپاره. هغه کې سربند، ویالې پخول، د کانالو پاکول او ترسونو خکل د 40 میلیونه افغانیو په مرسته د WFP یا نړیوال خوراکي پروګرام او د EDA په فعالیت او په مټ باندې دا پروژه تطبیق شوه. په یاد پروژو کې 350 متره استنادي دیوالونه، 300 متره د کانالونو پاکوالی، 8200 دانې د اوبو ذخیروي ګوړیو کیندنه او د ترکاڼي سیمې ځمکو خړوبونې د اوبو ویاله شامله ده. ځایي خلک دا یوه لویه اقتصادي لاسته راوړنه بولي. کور خو موږ ته 100% ګټه وکړه او د دغه مؤسسې نه مننه. په آینده کې خو تاسو ته خپله بهتره پته ده چې دا غریب وخت دی، غریب ملک دی او داسې باید نور کورونه وکړي، نور وکړي چې د دې خلکو مشکل ټول حل شي. موږ خو ډېر خوشحال یو چې موږ ته د مځکې ابادي شي، مځکې ته نه وړي ډېرې نه وړي اوبه دا اوبه ټول نسپارادو سټې کنډمونه ونیسه تر هغه پره دغه اوبه راټولې په موږ مرسپارادو چې موږ ته دا مځکې ټول اباد شي. موږ ډېر نه خوشحال یو، سخت خوشحال یو چې دا ویله موږ ته اباده شوله، جوړه شوله. موږ ډېر خوشحال یو. ورته مهال د نړیوالو مؤسسو له یادو همکاریو د مننې ترڅنګ غوښتنه کیږي چې دا ډول نورې اقتصادي پروژې په مرکز او ولسوالیو کې پلي کړي. دغه تقریبا د 300 مترو په اوږدوالي یو استنادي دیوال، 8200 دانې د اوبو د ذخیرې. نو په دغه اساس نه د دغه استنادي دیوالونو په برکت نه تقریبا سلګونه جربه ځمکه د اوبو د سیلابونو د خطر نه مسؤونه شو، محفوظ شو. په یاد شپږ میاشتنیو پروژو کې 1500 ځایي کارګرو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه چې هر تن ته شاوخوا 8000 افغانۍ میاشتنی معاش هم ورکول کېده.